اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت اتلسمه برخه. په تیره برخه کې مو هغه بیان وکوی چې قریشو و نجاشي ته تحفې او 2 نفر ورلېږلي ول، او تفصیل یې تیر سو چې هغه 2 نفر و نجاشي ته وویل چې زموږ دلته څه مسلمانان مهاجر راغلي دي چې هغه زموږ د شرک په دین هم نه دي او ستاسې د نصرانیت په دین هم نه دي، نو باید چې زموږ سره ملګري کړي. خو نجاشي وویل چې زه یو پله مسلمانان راغواړم، د هغو خبرې ستاسې په باره کې اورېدم او د دوی ستاسې خبرې خو مې د دوی په باره کې واورېدې. نو مسلمانانو ته وویل سول چې نجاشي غوښتي یاست. مسلمانانو په خپل مابین کې سره وویل هر څه چې پیښیږي خو موږ باید رښتیا ووایو، ځکه رښتیا ویل چې دي هغه سړي ته نجات ورکوي. او د خبرو کولو دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه مبارک وټاکئ چې ته زموږ مشر یې، بس ته به خبرې کوې د باچا په مخ کې. اوس چې مسلمانان د نجاشي دربار ته ورغلل، نجاشي ورته وویل تاسې څنګه دین راوړی دی دلته، چې هغه داسې دین دی چې نه ستاسې قوم پر هغه دین دی او نه موږ پر هغه دین. پر مځکه مو یو نوی دین موجود کړی دی، د ځانه سمه یو ایجاد او یو اختراع کړی دی. جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه چې د مسلمانانو د طرفه خبر کوونکی و، هغه وویل ایها الملک، موږ یو جاهل قوم و چې د بوتانو عبادت مو کوئ، د مړه سوي حیوان غوښې مو خوړلې، بد او فاحش کارونه مو کول، صله رحمي مو قطع کوله، یعنې د دوستانو سره مو رحم او شفقت نه کوئ، د همسایهګانو سره مو بده ګزاره کوله، په موږ کې قوي ضعیفه خوړی. زموږ دغه حال و چې الله جل جلاله موږ ته زموږ د قومه څخه یو رسول راولېږئ چې موږ ته د هغه نسب، صداقت، امانت او پاکي را معلومه وه. دغه رسول موږ ویو الله ته او د هغه الله جل جلاله عبادت ته وروبللو، او ویې ویل چې هغه شان چې تاسې او ستاسې پلرو عبادت کوئ بې له الله څخه، چې هغه بوتان دي هغه پرېږدي. او د رسول صلی الله علیه وسلم ټول حالات او ټول ژوند په رښتیاو کې تېر سوی دی، او موږ ته هم دا امر کوي چې تاسې به رښتیا وایاست، او په امانت باندې د وصولولو امر کوي چې امانت به بیرته خپل خاوند ته ورکوئ، په صله رحمي سره مو امر کوي، په ښه همسایه‌توب سره مو امر کوي، د آزار او د تکلیفو څخه مو منع کوي، او د فواحشو او د درواغو کارو څخه مو منع کوي، د یتیم د مال د خوړلو څخه مو منع کوي. او موږ یې امر کړي یو چې یوازې به د یو الله جل جلاله عبادت کوئ، هیڅ شریک به ورته نه نیسئ. موږ یې د لمانځه په ادا کولو او د صدقې په ورکولو او د روژې په نیولو امر کړي. جعفر رضی الله عنه هغه کارونه چې اسلام په امر کړي ول هغه یو ټول ورته بیان کړ، او بیا یې وویل چې موږ د هغه رسول تصدیق وکوئ او پر رسول صلی الله علیه وسلم مو ایمان راوړئ، د ده او د هغه شانو متابعت مو وکړئ چې د الله د طرفه درته راوړي ول. نو یوازې د یو الله عبادت کوو او هیڅ شی د هغه سره شریک نه بولو. هغه شان چې حرام بولو او دی حرام بولی، هغه موږ پر ځان هم حرام بولو او هغه شان حلال بولو چې راته حلال سوي وي. زموږ قوم پر موږ اوس تیری او تجاوز وکړي، عذابونه یې راکړل، په خپل دین کې یې تکلیف راکړي. اوس غواړي چې موږ بیرته د الله د عبادت د ډبرو او بوتانو عبادت ته ورکش کړي، او هغه خبیث شانو ته مو بیرته ورواړئ کوم چې موږ پخوا حلال بلل. نو کله چې یې پر موږ باندې ډېر ظلمونه وکول او عذابونه یې راکړل، ځکه یې راباندې تنګه کړ، او کوښښ یې کوئ چې موږ او زموږ دین سره جلا کړي. نو موږ ستا ملک ته اوس رالو، ته مو تر نورو ملکو او تر نورو باچاهانو خوښ او اختیار کړې، ستا جوار مو زړه وغوښتی، او دا مو امید دی چې ستا په ملک او کې پر موږ باندې څوک ظلم نه وکړي. نجاشي پوښتنه وکول آیا ستا سره د هغه شي څخه یو څه شی ستا چې ستاسې رسول د الله د طرفه درته راوړی دی؟ جعفر رضی الله عنه مبارک ورته وویل هو.
نجاشي وویل چې راته ویې وایه. جعفر رضی الله عنه هم د سورة مریم هغه آیاتونه ورته تلاوت کړل چې د زکریا او د یحیی علیهم السلام کیسه پکښې وه. نجاشي دومره وژړل چې ږیره یې په اوښکو لنده سوه او هغه نصارا او علما چې اساقفه ورته ویل کېږي هغه هم د قرآن مجید په اورېدلو سره وژړل. بیا نو نجاشي دوی ته وویل والله دغه کلام او هغه کلام چې عیسی علیه السلام راوړی دي دواړه د یوه طاقه یا د یوه کړکي نه څخه راوتلي دي. دغه د زکریا او د یحیی علیهم السلام کیسه د نصاراو سره موجوده وه، مګر د قرآن شریف الفاظ او د بیان طریقه معجزه ده. پر نجاشي یې ډېر تاثیر وکړ. نجاشي د عمرو ابن العاص او د عبدالله ابن ربیعه طرف ته مخ ور واړوي چې دا هغه د مشرکانو قاصدین دي او ورته ویې ویل اولیا والله هېڅ کله به دوی تاسې ته در تسلیم نه کړم. نجاشي مسلمانانو ته وویل ورځئ بېغمه کښېنئ، والله قریشو ته مو هېڅ کله نه ور تسلیموم. وروسته عمرو ابن العاص او عبدالله ابن ربیعه د نجاشي د درباره څخه ناکامه راووتل، مګر عمرو ابن العاص چې ذکي او هوښیار سړی و په دغه یو وار ورتګ سره قناعت نه وکړي او اوس فکر وایي چې یو هیله او یو چم جوړ کړي. پس له ډېره فکره دا فیصلې ته ورسېدی چې دوم وارې به بیا نجاشي ته ورسي. که څه هم عبدالله ابن ربیعه ورته وویل چې دا کار مه کوه، دغه مسلمانان که څه هم زموږ مخالفه دي خو زموږ قوم او اقربا دي، مګر عمرو ابن العاص بیا هم هغه خپل فکر ټینګ کړی و او یو پلالا بیا هم د باچا سره خبرې کوه. عمرو ابن العاص سبا سهار بیا د نجاشي دربار ته ورلی او ورته ویې ویل ایها الملک، دغه کسان چې تا په خپل ملک کې او په خپله مځکه کې د سکونت اجازه ورکړې ده دوی د عیسی علیه السلام په باره کې ډېرې لویې خبرې کوي. نجاشي وویل د هغه په باره کې څه ووایي؟ عمر وویل چې په خپله دوی راوغواړه او پوښتنه ځینې وکړه چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي. نجاشي دویم وار بیا مسلمانان راوغوښتل. مسلمانان پوه شو چې قریشو بیا یو هیله یو چم جوړ کړی دی. مسلمانانو په خپل مابین کې یو مشوره سره وکوله او پر دې فیصله وکوله چې د نجاشي د هرې پوښتنې جواب په رښتیا او په حق ویلو سره ورکوو، ځکه حق همیشه کامیابه کیږي. کله چې مسلمانان د نجاشي دربار ته ورغلل، نجاشي پوښتنه ځینې وکول چې تاسې د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایاست؟ جعفر رضی الله عنه مبارک وویل موږ د عیسی علیه السلام په باره کې هغه څه وایو چې زموږ نبي راته راوړي دي چې هغه عبدالله دی او رسول الله دی او روح الله دی او کلمت الله دی، هغه چې د مریمة العذراء البتول په نس کې بې له پلاره اچول سوی دی. او بیا د سورة مریم د 14 نمبر آیاته څخه تر 34 آیاته پورې ورته تلاوت کړه چې په دغه آیاتو سره جعفر رضی الله عنه د عیسی علیه السلام قصه پای ته ورسول. او په دغه آیاتو کې دا واضحه او ښکاره ده چې د عیسی علیه السلام پیدا کېدل فقط یو الهي معجزه ده چې بې له پلاره د مور څخه پیدا شو. او عیسی علیه السلام په خپل الله نه دی او کم اختلاف چې نصارا د ده په باره کې کوي چې څوک یې په خپله الله بولي یا څوک یې د الله زوی بولي العیاذ بالله، دا ټول بشري او انساني اختلافات دي. خو په حقیقت کې عیسی علیه السلام هغه انسان او بشر دی چې الله په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې عبدالله دی او رسول الله دی او د موره بې له پلاره پیدا سوی دی. کله چې جعفر رضی الله عنه د آیاتو د ویلو څخه فارغ شو، نجاشي وویل صدق الله العظیم، الله رښتیا وایي. او د مځکې څخه یې یوه خاشه راپورته کړه ول والله عیسی علیه السلام تر دغه چې تا وویل دغه یوه خاشه فرق هم نه درلودی. یعنی عیسی علیه السلام بنده او د الله رسول دی او د پیدایشت په دغه معجز ډول سره پیدا سوی. هغه درباریان چې د نجاشي په مجلس کې حاضر وو او د هغو عقیده دا وه چې عیسی علیه السلام په خپله الله دی، هغو مخالفت ښکاره کړ. نجاشي ورته وویل که څه هم تاسې مخالفت کوئ بیا هم والله عیسی علیه السلام د دوی له بیانه څخه یوه خاشه فرق نه لري او نه درلودی. نجاشي امر وکړي چې مسلمانان دې ولاړ سي او په امن او په بېغمي دې ژوند کوي او هیڅوک به ازار نه ورسوي. او خپلو درباریانو ته یې وویل چې د دوی هغه هدیې او تحفې بیرته ورکړي، زه هغه ته ضرورت نه لرم. الله جل جلاله زما څخه رشوت نه دی اخیستی چې زما بادشاهي بیرته ماته راکړه او زه اوس په خپله بادشاهي کې رشوت واخلم. ام سلمه رضی الله عنها مبارکه وایي چې د دې قصې روایت دا کوي، وایي بیا نو دغه 2 نفره چې د قریشو قاصدان ول د نجاشي د درباره څخه په بد مخ ووتل او هغه هدیې چې دوی راوړي وي هغه یې بیرته ورکول شوې او موږ مسلمانان د نجاشي په ښه همسایه‌توب کې وخت تېروئ.
اوس په اول په حبشه کې د نجاشي سره ورستني واقعات درته بیان سي او بیا به د قریشو تر ناکامه سفر وروسته په مکه مکرمه کې د قریشو نورې فیصلې او اقدامات درته بیان سي. په دغه خبرو سره د نجاشي او د هغه د درباریانو په عقیده کې اختلاف ښکاره سو او اختلاف د دې په مابین کې پیدا سو، ځکه نجاشي عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول وبلی او درباریانو بیا عیسی علیه السلام خپل رب بلی. العیاذ بالله. درباریان د قومو او د قبیلو هغه مشران دي چې همیشه به د نجاشي په دربار کې حاضر ول. نو د باچا او د درباریانو د عقیدې د اختلاف په سبب په حبشه کې یو فتنه شروع سو. درباریان په دې واقعه ډېر ناراضه دي چې نجاشي ولې د دوی د عقیدې څخه مخالف خبرې کوي، مګر نجاشي عالم و، یوازې باچا او امیر نه و بلکې د نصاراو ډېر لوی عالم هم و. هغه په انجیل کې ډېر معلومات درلودل او د هغه سره د عیسی علیه السلام په باره کې صحیح معلومات ډېر موجود ول. نو خود د باچا او د درباریانو په مابین کې ورځ په ورځ اختلاف زیاتېدی. په دغه وختو کې به نجاشي د جعفر رضی الله عنه سره ملاقاتونه کول په پټه، او جعفر رضی الله عنه به د اسلام او د اسلام احکام ورښول، څو نجاشي په پټه مسلمان شو او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ او د قرآن مجید لیکلي سوي ورقې به د جعفر رضی الله عنه څخه زده کول. په دغه موده کې د باچا او د درباریانو اختلاف نور هم شدید شو. نجاشي وویل چې د درباریانو اختلاف دون شدت لري نو باید چې د دې یو چاره وسي، ځکه د دې اختلاف په وجه باندې د باچاهي کمزوري کیږي. نو یو ورقه چې په هغه کې قرآن شریف لیکل سوی و هغه یې تر خپلو کالو لاندې په ځیګر پورې وشنلول او بیا ټول درباریان راټول کړل او ورته ویې ویل تاسې ته څه پیښه ده؟ وینم چې په فتنه او په بې اتفاقۍ کې اخته یې. درباریان وویل ته د عیسی علیه السلام په باره کې داسې خبرې کوې چې هغه خبرې زموږ د عقیدې سره ډېر فرق لري. نجاشي وویل تاسې د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایاست؟ درباریان وویل موږ وایو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. العیاذ بالله. نجاشي لاس پر ځیګر کښېښوی او ویې ویل چې زه پر دغه یم. مقصد یې هغه قرآن مجید و چې د ده تر کالو لاندې یې ایښی، مګر په ظاهر هغو ته دا ښکاره سوه چې یعنې زه ستاسې پر دغه خبره یم، او قسم یې هم بیا یاد کړی چې زه هم پر دغه یم. موضوع لږ سره سپکه سوه، خو مګر بیا هم ځینې درباریان په شک او په تردد کې دي او وضع پوره نه ده ارامه. څو د حبشیانو یو قومي مشر د څو نفرو درباریانو سره یو ځای سو او د لښکر د مشرانو څخه هم څو نفر د ملګري سول. د نجاشي پر ضد یې د جنګ اعلان وکړ. د نجاشي لښکر دوې حصې وویشل سو، یوه ډله د مخالفینو وه او بله ډله د نجاشي ملګري وه، او د نجاشي او د مخالفینو په مابین کې جنګ شروع سو. د جنګ میدان د یو ولی او یا د یو برداري نهر چې دریاب غوندې دی د هغه پر غاړه باندې و، او مسلمانان د دې نهر پر هغه بله غاړه باندې اوسېدل. جنګ یې لیدی خو مګر د جنګ نتیجه یا د یو طرف کامیابي نه ورته معلومېدله. نو مسلمانان وویل چې څوک به د جنګ خبر او نتیجه موږ ته راوړي چې څوک کامیابه کیږي او څوک ماته خوري. که نجاشي کامیابه سو موضوع په خیر ده، ځکه هغه زموږ پر طرف دی، او که مخالفین کامیابه سي نو زموږ ژوند بیا په خطر کې دی. زبیر ابن العوام رضی الله عنه چې په دغه وخت کې قوي ځوان و، هغه وویل دا خبر به زه درته راوړم، مګر واله ډېره لو وه او ډېره برداره وه. څوک وایي چې دا واله بحر نیل و. نو زبیر ابن عوام رضی الله عنه د اوبو یو ژی خالي کوي او بیا یې په هوا ډک کوي او ویې پړسوئ، اوبو ته یې ور واچوئ او لاسونه یې پرې ونیول، په اوبازي یې شروع وکول څو د ولي هغه بلې غاړې ته ور واوښتی. هلته د جنگ حالاتو ته ګوري. د جنگ په نتیجه کې د نجاشي لښکر کامیابه سو او مخالفینو ته یې ماته ورکړه. زبیر ابن عوام د هغه ژي په مرسته بیرته په دغه لوی نهر کې راګډ سو او څو را روانو چې د مسلمانانو طرف ته راورسېدی او مسلمانانو ته یې د نجاشي د کامیابۍ زیری ورکړ. نجاشي د مرګ تر وخته پر اسلام پاتې سو. کله چې بیا وروسته نجاشي وفات سو، جبرائیل علیه السلام د هغه د وفات خبر و رسول صلی الله علیه وسلم ته راوړی او رسول صلی الله علیه وسلم پر هغه د غائب د جنازې لمونځ وکړي. صلات الغائب پر هغه چا باندې کیږي چې پر هغه باندې د جنازې لمونځ نه وي سوی،
مګر هغه څوک چې پر هغه د جنازې لمونځ سوی وي پر هغه مړي باندې د غایب د جنازې لمونځ نه کیږي. او پر نجاشي رضی الله تعالی عنه باندې د نجاشي دا لمونځ ځکه پر وشو ځکه دی په نصاراو کې وو او په حبشه کې وو. حبشه خو ټول نصارا ول، نو هغو لمونځ نه و پر کړی، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د مدینې شریف څخه لمونځ پر وکړ. دا د نجاشي د اسلام کیسه او هغه واقعې وې چې مهاجر مسلمانانو ته په حبشه کې پیښ سوي وي. اوس به بیرته مکې مکرمې ته ولاړ شو. کله چې عمرو بن العاص او عبدالله بن ربیعه د حبشې له ناکامه سفره څخه مکې مکرمې ته راغلل او د قریشو هغه چم او حیله کوم چې د مهاجر مسلمانانو دپاره یې جوړه کړې وه بې فایدې او بې معنا وګرځېده. قریش پوه شو چې دوی تر خپلو حدودو د باندې څه نسي کولی او دلته په مکه مکرمه کې هم د دوی ژوند تریخ دی. دا حال نور نسي زغملی، نو یو ډېره خطرناکه مشوره وکول. موږ له دې شره تر هغو پورې نسو خلاصېدلی تر څو چې محمد صلی الله علیه وسلم په تمامه معنا د دعوته منع نه کړو، یا دا چې ویې وژنو. خو دا کار د دوی په وسه نه و پوره، ځکه ابو طالب د قریشو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې ولاړ دی او د رسول صلی الله علیه وسلم پوره ساتنه کوي. نو قریشو دا خوښه وبلله چې په دې باره کې د ابو طالب سره د جدي خبرو کول ضرورت دی. ابو طالب ته د قریشو دویم وارې ورتګ. د قریشو مشران او سرداران د دویم وار دپاره ابو طالب ته ورغله او ورته ویې ویل یا ابا طالب، ته په موږ کې مشر د شرف او د مقام خاوند یې. موږ د مخه ستا څخه وغوښتل چې وراره دي د دې دعوت او د دې بېځایه خبرو څخه منع کړه، خو تا نه کوي منع. نور نو د قریشو په مابینځ کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ پر دې حال باندې نور صبر نسو کولی چې زموږ پلرو ته بد ویل کېږي، پر الها یا خدایانو معیبونه ویل کېږي، دین مو عبث او بیکاره بلل کېږي. یا دې وراره زموږ څخه منع کړه، یا دا چې ته او دی دواړه زموږ مقابل طرف یاست. نور نو موږ تر هغو ارام نه کښېنو چې یو د دغو دوو ډلو څخه هلاک نسي، یعنې یا موږ نه ووژل سو یا تاسې ونه وژل سئ. دغه وعدې او تهدیدونه و ابو طالب ته لوی او خطرناک معلوم شو او پوه سو چې د نور د قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په مابینځ کې یو فتنه جوړېږي. نو یې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک راوغوښتی او ورته ویې ویل ای وراره، ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما ته راله دغسې یې راته وویل. نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکړه او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه یې د وړلو طاقت نه لرم. دغه موضوع باید چې حل سي، یا داسې چې ته چپ سي یا بله لار وسنجو. دا نه د صحیح خبره په دغسې حال باندې پاتې وي او په آخر کې لو فتنه جوړه شي. د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک دا خیال او ګمان سو چې اکا مې زما د مرستې څخه لاس اخلي او اوس زما کومک نه کوي او زما د کومک کولو څخه عاجزه سو. نو یې وویل ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښېږدي او راته ووایي چې دغه کار یعنې د دین تبلیغ او د اسلام دعوت پرېږده، تر هغو بیا نه پرېږدم چې یا به د دې دین اظهار او ښکاروالی کېږي یا به زه هلاکېږم. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وژړل او د اکا څخه په خواشیني سره ولاړ سو او روان سو. ابو طالب چې ډېره مهربانه اکا و او د رسول صلی الله علیه وسلم پر خواشیني کېدو یې طاقت نه درلودی، پسې ورغږ یې کړ. رسول صلی الله علیه وسلم چې مخ ورته راواړوه، اکا یې ورته وویل ای وراره، ورځه هر څه چې دې خوښه وي هغه وایه، په والله هیڅ شی او هیڅ څوک به نه در پرېږدم او هیڅ چاته به دې تسلیم نه کړم. او بیا یې دغه شعرونه وویل والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أسجدوا في التراب دفينا فاصدع بما تؤمر فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. یعنی په والله ټول قریش به په خپل ټول قوت او طاقت سره تا ته در ونه رسېږي او په تا به هیڅ ونه کوي تر څو چې زه په خاورو کې نه یم ښخ سوی، او په عزم او په همت سره به ستا کومک کوم او ته په عزم او په همت سره خپل د دعوت کار کوه. پر تا هیڅ خطر او ملامتیا نشته او زه خپله هم دا وعده در سره کوم او تا ته زیری در کوم او ستا سترګې دې په دې زیري باندې یخې وي، یعنې د زړه مراد به دې حاصل سي او خوشحاله به سي چې زړه دې غواړي هغه وکړه. دا هغه قومي اتحاد او اتفاق و چې د هغه په سبب یې د رسول صلی الله علیه وسلم ملاتړ او تایید کوئ.
چې همدغه د ابو طالب ملاتړ او مرسته د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت او د اسلام د دین د اظهار او د هغه د قوت او د طاقت سبب وګرځېدی او د ابو طالب د اسلام د قوت یو منبع او مصدر بلل کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم نور هم دعوت په نشرولو کې زیاتوالی وکړي، و ډلو ته و حاجانو ته و افرادو ته، هر چا ته بېله تردده او بېله بېلې توحید او اسلام بیانوي. قریش ولیدل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم خپل دعوت نشروي، نو پوه شو چې ابو طالب نه غواړي چې محمد صلی الله علیه وسلم منع کړي یا د رسول صلی الله علیه وسلم د ساتنې څخه لاس واخلي. او همدغه ابو طالب دی چې د قریشو د تفرقې او د دښمنۍ سبب دی. اوس نو ابو طالب ته د قریشو دریم واري ورتګ، دریم واري بیا قریشو سره راټول شول او ابو طالب ته ورغلل. دا واري یو عجیب وړاندیز یا پیشنهاد ورسره راوړی و. هغه دا چې د قریشو د ځوانانو څخه یو ښایسته ځوان ورسره راوستی چې عمار ابن ولید ابن مغیره نومېدی، د خالد ابن ولید ورور و. دغه ځوان د نامه، شرف او نسب خاوند و، ښایسته او مالداره ځوان و. نو قریش وویل یا ابا طالب، دغه ځوان عمار ابن ولید واخه د ځان زوی یې وګرځوه، ستا سره دې اوسېږي، د ده عقل قوت دا دې ټول ستا وي او موږ به هم نسبت تا ته کوو، ستا زوی به بولو او په عوض یا په بدل کې ستا وراره هغه چې ستا او ستا د پلرو د دین څخه مخالف دی او قوم یې سره پاشل سوی دی او سرپاشلی دی، هغه را تسلیم کړه چې موږ یې ووژنو، نو سړی به په سړي سي. ابو طالب وویل والله دا ډیره بده سودا ده، ستاسې زوی راکوئ چې در ساتم او زما زوی درکړم چې تاسې ووژنئ، په والله داسې به هېڅ کله پېښه نه شي. مطعم ابن عدي چې په قریشو کې یو مشر و مشرک، هغه وویل یا ابا طالب والله ستا قوم انصاف در سره وکړي، خو زه تا وینم چې هېڅ شی نه قبلوې. ابو طالب وویل والله انصاف مو نه دی راسره کړی، مګر ته غواړې چې قوم پر ما راپورته کړې، ورځه هر څه چې دې په وسه کړی هغه وکړه. اوس نو د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره د یاغي او سرکشو قریشو مشورې. د دې وروسته اوس چې د قریشو لاس ته هېڅ نه ورغلل او دوی 3 واره د ابو طالب څخه ناامیده ولاړ شو، نو یې خپل ازارونه او تکالیف تر هغه پخوا ډېر زیات کړل او په دغه ورځو کې د طاغي قریشو سره د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو فکر په بله طریقه پیدا شو. مګر د قریشو د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو فکر او دغه د ازارو شدت او ډیروالی دا د اسلام د تقویې سبب وګرځېدی. هغه دا چې د مکې مکرمې 2 نامتو پهلوانان او قهرمانان د اسلام و دین ته داخل شول، چې یو یې حمزه ابن عبدالمطلب او بل یې عمر ابن خطاب رضی الله عنه. خو د دوی د اسلام راوړلو تر کیسې د مخه به لږ څه هغه سخت ازارونه درته بیان کړل سي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکول کېدل. عتبه ابن ابي لهب چې د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا ابو لهب زوی دی، یوه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته ویل چې زه د والنجم اذا هوا ثم دنا فتدلى د آیاتو او د مفهوم څخه منکر یم، یعنی کوم شی چې د دغه آیاتو څخه مقصد دی هغه نه منم. بیا یې د رسول صلی الله علیه وسلم په ازارولو شروع وکول، کالي یې پر څیرې کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر مخ ورتوکل، مګر د ده ناوړې پر رسول صلی الله علیه وسلم نه ومشتې. دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم شرا ورته وکول و الهي ستا د سپو څخه یې په یو سپي باندې وخورې او ستا د سپو څخه یو سپی پر مسلطه کې. د رسول صلی الله علیه وسلم دغه شرا قبوله شول. هغه داسې چې یو وخت دغه عتبه د قریشو د 2 نفرو سره شام ته په سفر تللی او هلته په یو ځای کې دوی واړول چې هغه ځای ته الزرقا ویل کیږي. د شپې یو زمری پر رالی، عتبه نارې کې علما لرې دي ویل او هلاک وي، لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم ما ته شرا کړې ده، په والله دغه زمری ما وژني او زه محمد صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې ووژنم چې دی په مکه مکرمه کې دی او زه په شام کې یم. زمری ور نږدې سو او د ټولو خلکو د مابین ځای پر دا عتبه باندې حمله وکړه او سره څیرې کړې، کار یې ور وکړ. د قریشو د قاتلانه اعمالو څخه یو هم هغه و چې رسول صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې لمونځ کوی، د سجدې په وخت کې عتبه ابن ابي معیط کافر رسول صلی الله علیه وسلم پر مبارکه غاړه باندې پښه ور کښېښوله، تر دونه وخته پورې یې کښېښله چې قریبه و د رسول صلی الله علیه وسلم نه پس وخیږي. د هغو کارو سره چې پر دې دلالت کوي چې قریشو د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو اراده درلودله،
یو هم هغه دی چې ابن اسحاق یې په یو اوږده حدیث کې روایتوي، وایي چې ابو جهل د قریشو د مشورو په یو مجلس کې وویل: یا معشر قریش، یعنی ای د قریشو ډلې یا قومه، تاسې وینئ چې محمد صلی الله علیه وسلم ته بل کار نه دی پاته بې له دې څخه چې زموږ پر دین باندې بد ووایي، پلرونه مو بېعقلان او ناپوهان وبولي، زموږ الهه یا خدایان په بدو نومو سره یاد کړي. زه خو نور صبر نسم ورته کولی. کمې لارې د حل او د صلح چې راسره موجودې وي هغه مو ټولې عملي کړي، خو هیڅ فایده یې ونه کوله. او اوس ما یو چاره سنجولې ده چې بې له هغه بله لاره نه لرو. قریش وویل: هغه چاره څه شته؟ ابو جهل علیه اللعائن الله وویل: زه محمد صلی الله علیه وسلم وژنم. زما د الله سره وعده ده چې یوه دونه ډبره به اخلم چې تر هغه ډبرې لو ډبره نسم اخیستلی. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې سر په سجده کښېښوی، په هغه ډبره یې پر سر وهم او د هغه په وژلو سره به د هغه څخه خلاص شو. بیا نو ستاسې خوښه ده او ستاسې اختیار دی چې ما د عبدالمناف اولاده ته ورتسلیموئ که مې دفاع کوئ. حتی که د عبدالمطلب اولاده ما مړ هم کړي، خو زه دغه کار کوم. ابو جهل د دې امت فرعون او د شیطاني اعمال. قریش وویل: یا والله هېڅکله دې هېچا ته نه تسلیموو، موږ ټول ستا دفاع کوو، هر څه چې د زړه غواړي هغه وکړه. سبا ورځ هغه ورځ ده چې ابو جهل باید خپله شیطاني نقشه عملي کړي. په سبا سهار کې قریش د خپل مجلس په ځای کې ناست دي او په دې انتظار دي چې اوس ابو جهل څه کوي. او ابو جهل یو لوی ډبره ورسره کښېښوله او د رسول صلی الله علیه وسلم د راتګ انتظار کوي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل عادت سره سم په خپل کور کې اودس تازه کوي او بیا راله د کعبې شریف سره یې لمونځ کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې ډېره اوږده سجده به یې کوله. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل رب ته سر په سجده کښېښود، ابو جهل هغه خپله ډبره واخیسته او د رسول صلی الله علیه وسلم پر طرف وررهي سو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې سو، ډبره یې وغورځوله، مخ پر قریشو یې راوځغسته. د ډېرې بیرې سره یې د مخ بڼه او رنګ اوښتی وي. قریش د ده مخ ته ور ولاړ سول. ول څه در پېښه سوه یا ابوالحکم؟ ده ویل: آیا تاسې نه ولیدل؟ قریش وویل: چشمه نه ولیدل. ابو جهل وویل: هغه چې ما ولیدل تاسې نه ولیدل؟ قریش وویل: چش دې ولیدل؟ حال ووایه. ابو جهل ولیدل چې ومې لیدل چې یو ځوان او غټ قوي او مست اوښ و زما پر طرف باندې را روان و، خوله یې خلاصه کړې وه، اوس یې غوښتل چې پر ما باندې حمله وکړي. قریش ورته وویل: ته پرتې وایه، موږ هیڅ شی نه دی لیدلی. ده وویل: قریبه وه چې ما ووژنې او تاسې نه دی لیدل. دا د ابو جهل هغه خبیثه نقشه وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ دپاره استعمالوله، خو الله جل جلاله خپل رسول ته نجات او خلاصون په داسې طریقه سره ورکړ. اوس چې د قریشو دا کار هم د ناکامۍ سره مخامخ سو، خو بیا هم د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو نقشې او دسیسې په خپل فکر او په دماغ کې سنجوي. مګر په دغو وختو کې یو بل چم او حیله یې هم وسنجول چې داسې یو کار وکړي چې هېڅوک محمد صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ ونه نیسي. نضر ابن حارث راوغواړئ. نضر ابن حارث د قریشو څخه یو نفر و چې په طایف کې اوسېدی. د دې سړي ژوند په سفرو کې تېر سوی و. په دغه سفرو کې ډېرې کیسې زده کړي وې، د ډېرو ملکو تاریخ او قسم قسم حوادث او واقعات معلوم و. د خبرو ډک سړی و. زړې کیسې، نوې کیسې، عجایب و غرایب، درواغ و رښتیا، هر شی یې زده و. قریشو دا سړی راوغوښتی او ورته ویې ویل چې ته دلته اوسېږه، هر وخت چې د محمد صلی الله علیه وسلم ولیدی چې یو ځای کښېني، ته به هم هلته کښېني او د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک په خبرو ته نه پرېږدي. هغه ستا مزیداره او خوندورې کیسې به شروع کړي. لکه نن ورځ چې کفار هم په یوه طریقه او په بله طریقه سره مسلمانان د دیني تعلیماتو څخه منع کوي. نضر ابن حارث هم دغه خپله وظیفه شروع کړه او همیشه به یې داسې کول چې چیرې به رسول صلی الله علیه وسلم کښېنستی او قرآن مجید به وایي یا به یې د دعوت خبرې کولې، نضر هم به هم هلته کښېنستی او هغه خپلې کیسې به یې شروع کړي. او نو په اول وختو کې د قریشو دغه حیله تر یوه اندازې پرې کامیابه سوه. خلکو به د دغه نضر عجایبو او غرایبو ته غوږ نیوی چې دا څه ونه ونه د کیسې لیکوي، د کومه ځای او د کومه ښاره څخه یې دا کیسې راوړي. مګر په آخر کې دغه د ده کار چې و هغه د ناکامۍ سره مخامخ سو، ځکه د ده کیسې باله بې خونده او زړې سوې او هغه د قرآن آیاتونه هغه خو ډېر عجایب خوند کې پکښې کې او ډېر بلاغت او فصاحت کې پکښې کې، نو خلک بیا نه ورسره کښېنستل. محترم اورېدونکو